لکه زه به تاسو ته خپله قصه ذکر کوم چې اکثر زه د ماسخوتنې د وټس اپ جوابونه ورکوم، څوک د فیسبوک کمنټس کوي هغې ته زه جواب ورکوم. نو زما هم دغه شان په ما باندې دا تېره شوې ده، ما موبایل استعمالو نو ښځې او بچو به دغه وي چې یاره تاسو دروازې خو چې کوم دی په یونیورسټۍ کې او کله په ټریننګونو کې او چې کور ته راشي نو هم تاسو په موبایل کې نښتې نو هغې بیا په شریکه باندې یو قانون ما دپاره جوړ کړه. قانون داسې دی چې د شپې د 10 بجو نه وروستو کو چېرې تاسو موبایل استعمال کړ نو د 1 منټ په سر باندې به 100 روپۍ جرمانه ماشومانو چې دا به زموږ مور ته ورکوئ. نو یو ځل داسې وشو چې قانون نوی نوی جوړ شو نو زما خو ورته خیال نو زه همغه شانتې په موبایل کې انښتې وم او ما فیسبوک هم استعمالو، د وټس اپ جوابونه مې هم ورکول او ماشومان او کور والا په هغه بله کمره کې په بله کوټه کې غلې ناست یو چې 10 بجې شوي دي او بابا خو چې کوم دی په موبایل کې انښتې دی. نو منټونه یې شمارل چې 7 منټه شو نو ټول را باندې راغلل چې بابا تاسو خو ویلي چې د 10 بجو نه به وروسته موبایل نه استعمالو، 7 منټه موبایل یې استعمال کړی دی راوکاږه 900 روپۍ. نو په هغه ورځ باندې زه 900 روپۍ جرمانه کړم. نو هغه جرمانه ما هغې له ورکړه، هغې خپلې مور له ورکړله. نو د هغې نه وروستو عقر وشوه او نن ورځ شوه د 10 بجو نه وروسته زه موبایل بلکل نه استعمالوم. نو د خبرې مطلب دا شو که چرې فرض که ښځه او خاوند او ماشومان خپل منځ کې ناست وي نو موبایل به بلکل نه استعمالو. یا که تاسو ډېر زیات مصروفه یې نو د موبایل دپاره وخت ټاکل پکار دی چې د ماسخوتن مانځه پورې به زه موبایل استعمالوم بیا به نه استعمالوم. او که تاسو ډېر زیات مصروفه یې نو نهت 9 یا 10 بجو پورې ټایم مقرر پکار دی، د هغې نه وروسته موبایل بلکل استعمال نه دی پکار. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.